السلام علیکم ورونو زم ملک عثمان د نننۍ ورځ واقعي زمونږ ډېر زیاته زمونږ د پښتون د دې ډېر د تمرګري د ټیلنټډ یوت د پښتون لپاره ډېره زیاته د خوشحالۍ ورځ ده. دې ورځې مونږ ویټ کوو او فاینلي دا ورځ په مونږ باندې الله راوسته نو ډېر زیات خوشحاله وم. نو کوشش مې کوم دا ویډیو تاسو سره کوم موټیویشن لپاره تاسو سره هم دا ویډیو شیر کوم. زموږ د ایونټ مقصد اصل کې پښتون کلچر پښتون ټیلنټ پروموټ کول. مخکې موږ دا سوچ کوو ټول ټایم کې چې کاش داسې تمرګرۍ کې څوک راشي داسې اکیډمیز جوړ شي داسې ایونټ وشي چې هغه کې موږ پروموټ شو موږ سره څوک سپورټ وکړي. نو فاینلي دغه ورځ موږ باندې الله راوسته او انشاءالله مخکې به موږ پښتون قوم دې سره گروث کوو او موږ دا اوس د ایونټ کا مقصد چې د فریلانسر اباوټ چې کوم دا نیگیټیو سوچ دی چې فریلانسینګ یو ګپ دی او نیگیټیو تھینکینګ کې خلک موږ زیاتره خبرې کوي چې کله چېرته هم چاته کینوي چېرته وایي چې موږ فریلانسینګ کوو آنلاین موږ بزنس کوو خلک مذاق وړوي. دا سوچ ختمول دا زموږ میشن دی. انشاءالله دې کې تاسو زموږ سره وي او تاسو غونډې زمریز تاسو غونډې خلک چې زموږ سره سپورټ کوي موږ چېرته هم نه خابېږو. انشاءالله موږ پښتون قوم به ټول مخ په وړاندې ځو. نو زه محمد علي خان خواته مخکې هغه هم ځان سره ګاډي کېنوم یو ځای به زه هغې سره ځم نو ولاګ زموږ سره وګورئ او موټیویشن او د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ ځکه دا ډېر موټیویشن ولاګ دی. راځئ ما سره بالکل راورسېدو ذایقه محل رسټورنټ ته زموږ حال دی دننه علي خان دی ټول ناست مینجمنټ کوي. نو راځو ځای پاته راځم. الرحیم. سو فاینلی څنګه چې مونږ یوټیوبرز ته سپیشلی زموږ سره چې په ګروپ کې کوم کسان دي علي خان ګروپ والا موجود دی راسره عثمان خان زمونږ د ګروپ ایډمن. کله چې زه په سعودي عرب کې وم نو د سره ما دغه پلان دغه مشوره کړې وه بالکل په هغه پلان په مشوره باندې روان یو. پښتون ټیلنټ ایونټ چې مونږ به داسې ایونټونه کوو او نن مونږ هغه ځای کې موجود یو. زمونږ ایونټ دی په دغه ایونټ مقصد تاسو ټولو ته پته ده یوټیوبر چې دي سپیشل سوشل اکټیویسټ دي سوشل ورکرز دي ملګري دي هغه ټوله غونډه ده ناسته ده. دغه به هم مونږ په اخر کې د ملګرو سره به مونږ کلیپس اخلو تصویران خو دغه یو میسج مې درکوو چې مونږ د خپل وعدې مطابق روان یو د پښتنو دپاره اویرنس اګاهي د سوشل میډیا څنګه چې ما تاسو ته د یوټیوب ارنینګ خبرې کولې هغه به هم مونږ په مخکې په فیوچر کې را سره هم عثمان بالکل پروګرام مقصد بالکل دا وي کوم نیگیټیو تھینکینګ چې کوم مزاج راو نو مطلب د ایونټونو سره مقصد هم دا وي چې دا نیگیټیو تھینکینګ چې کوم دا مکمل دي سره ختم شي او کوم نیو کسان چې کوم هارډ انټیلیجنس دي هغه د ایونټونو سره د مکمل افي د سپیچز هغه موټیویشن هغه هم سره مخکې راشي. او ډیره مننه ستاسو د سپورټ ستاسو د مینې ستاسو د ملاتړ چې تاسو زموږ سره په دې او ستاسو دغه ملاتړ به موږ یو داسې ځای ته رسوي نو په تاسو اباد یو خوشحاله به اوسئ. مشران ناستې دي د ملګري ته به یو خبره وکړم یو ټپه ورته وکړه دا دي دا څه وایي. خو زه بهرحال مشران ډېر زیات ناست دي بخښنه غواړم یاره چې خیر دی که نه دا باسې ګپې ډېره زیاته مننه. انشاءالله داسې پروګرامونه به کوو او زه یو خبره د ما نه په سټارټینګ کې هېره شوه ډېره بخښنه غواړم د دې د دې ملګري ډېر غیرتي خلک دی ډېر میلمه دوست خلک دی. زه راغلی یم دې ملګري ته د کاروبار په سلسله سره ډېر غټ ریسپیکټ دی خلکو مال راکړي. کارون ته خیرات تحسین پیش کوم او د هغه د مغفرت لپاره دعا کوم چې هغه جهان آباد روح ښاد. د کیک د کټینګ کوو نو څومره ملګري چې دلته په سټیج باندې انوایټ شوي ډېر مخکې مه ورځه بایجانه دلته لاره که نه لږه لږ سایډ
پروګرام یې شو کومه ایونټ شي کومه بات چې تاسو ولیده په زموږ مقصد هم دا چې پروموټ کو پښتون کلچر پښتون یوټیوبر او د موټیویشن پروګرام جوړ شي ان ان شاء الله موږ خپل خپل سټرګل خپل فوکس جاري ساتو تاسو هم زموږ سپورټ وکړئ او چې موږ خپل وړاندې کوو ډیر مننه